السلام علیکم زما ګرانو پښتنو ورونو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ او د صحت جامې به مو په تن وي. ګرانو دوستانو، زه درته بیا ځل د یوې نوې ښکلې او اساسي طریقې سره حاضر شم. پاک رب دې چې دا طریقه مو خوښه یو څه ګټه ترېنه پورته کړئ. دوستانو، ویډیو د خرابو ویډیوګانو په باره کې دا دوستانو موږ څنګه کولی شو چې هغه دوستان زمونږ ملګري یا زمونږ ورونه کشران مشران هر څوک چې وي که نه دا خراب ویډیوګانې ګوري او د هغو مخنیوی موږ په څه طریقه وکړو. دوستانو دغه ویډیو وګورئ او په دې پوه شئ چې د دې طریقه څنګه موږ وګورو چې هغوی تر څو ویډیوګانې ونه ګوري. او ډېره اسانه طریقه هم ده دوستانو. را به شئ دوستانو، د دې لپاره لومړی به تاسو په انټرنیټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دوستانو، اوس به دوستانو زه تاسو ته وښیم چې څنګه به د هغه مخنیوی کړئ. مثلا دوستانو زه په سرچ کې اوس ورکوم دوستانو چې مثلا دلته اوس زه په سرچ کې دوستانو هغه ویډیوګانې کومې چې خرابې د هغو سایټونه ورکوم دوستانو. او ډېره معافي دې هم وي دوستانو، زما مقصد دا نه ده چې خراب ویډیوګانې خورې کړم. زما مقصد دا ده چې د هغوی مخنیوی وکړي تر څو هغوی داسې ویډیوګانې چې دي ونه ګوري. دوستانو اوس دلته زه سرچ کوم. دوستانو کله چې ما سرچ وکړ دوستانو، تاسو وګورئ دوستانو دلته ډېر خراب سایټونه دي. دوستانو دغه سایټونو کې هر ډول ویډیوګانې شتون لري دوستانو، ځکه چې دغه زمونږ ځوانان کوم چې دي هغوی دا ګوري دوستانو. زه غواړم تاسو دا طریقه وښیم چې تاسو د دې څنګه مخنیوی کړئ دوستانو. د دې مخنیوي لپاره به دوستانو تاسې راسئ په سرچ کې به ګوګل به دوستانو تاسو په سرچ کې ورکړئ. کله مو چې سرچ وکړ دوستانو، تاسې به په دې ځای کې دوستانو اوس په ګوګل په دې ځای باندې کوم ځای نه ذکر کوم، په دې به تاسو هم دوستانو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دوستانو، تاسو به دلته اوس د ګوګل په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړ دوستانو، دلته به راسئ پاس لیکل سوي دي سرچ سیټینګ دوستانو. تاسو په سرچ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ نو په دې ځای کې دوستانو دوه ټیک مار دي. موږ غواړو چې هغه چې دی که نه یو بل ځای ته هغه ته تبدیله ورکړو دوستانو. لومړی دغه ټیک مار کوم چې دی دوستانو دا به تاسو یې کوز راولئ دوستانو. کله مو چې دا کوز راوست له هغه نه وروسته دوستانو دغه ټیک مار کوم چې دی دوستانو دا به تاسو پاس ډو ناټ اټوفلی ته دوستانو بوځئ. کله مو چې دې ځای ته بوتلو، تاسو به راسئ په سیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیو باندې کلیک وکړ، تاسو به دلته اوکې علامه ووایئ. کله مو چې اوکې علامه ووایئ دوستانو، دې سره د ویډیوګانو خراب ویډیوګانو راتلل دوستانو منع سو. او دوستانو تاسو دلته په باک باندې لاړ شئ، بیرته به څټ ته لاړ شئ. او زه دوستانو تاسو ته اوس یوه بله طریقه هم ښیم په یوټیوب کې چې موږ څنګه کولی سو هغه خراب ویډیوګانې چې موږ ته راځي د هغو مخنیوی وکړو. لاړ به سئ یوټیوب ته، په یوټیوب باندې به کلیک وکړئ. کله چې یوټیوب خلاص شو دوستانو، دلته به دوستانو تاسې مثلا زه نه غواړم چې دا ویډیو ما ته راسي که نه دوستانو، دې ویډیو باندې به تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ په دا درې ټکو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو ناټ انټرسټ دوستانو، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ د بل وار دپاره به دوستانو تاسو دا ویډیوګانې نه راځي. یوټیوب به هم ستاسو په دې باندې پوه سي چې دا هلک دا ویډیوګانې نه خوښوي او بل وخت دپاره به تاسو ته هېڅکله داسې کومې ویډیوګانې چې دي نه راځي دوستانو. دغه وننۍ طریقه چې ستاسو درانه حضور ته مې وړاندې کړه، تر بلې طریقې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي خدای څښتن تعالی سپارم.